یو 50 نصیحت د لورګانو د روزنې او تربیې فضیلت. زموږ او ستاسې په ټولنه کې ګڼو کسانو ته دا عیب ښکاري چې الله پاک یوازې لوڼې ورکړې وي یا یې لورګانې زیاتې او زامن کم وي. څوک ورته پیغور ورکوي، ځینې پرې ځان ښیي، یو شمېر ورته تسلیت په ډول ډاډ ورکوي او په ټوله کې ناخوښ وي. الله پاک د هغو خلکو په اړه چې د لوڼو په زیرې خفه کېږي فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. ژباړه: کله چې له دوی نه یو چاته د لور د زیږېدو زیری ورکول کېږي نو مخ یې توره وړي او هغه ته یعنې دومره سخته وي لکه د وینې غړپ چې تیروي. دا په حقیقت کې د الله پاک فیصله باندې اعتراض دی، ځکه الله پاک په خپله په قرآن کریم کې فرمایلی: لله ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ژباړه: الله پاک د اسمانونو او ځمکې د باچایۍ مالک دی. څه چې غواړي پیدا کوي، چاته چې خوښه وشي نجونې ورکوي، چاته چې خوښه وشي هلکان ورکوي، او چاته چې خوښه شي هلکان او نجونې ګډوډ ورکوي، او چاته چې خوښه شي شنډوي. هغه ته هر څه معلوم دي او په هر څه قادر دی. د لور د روزلو بدله پوهیږئ څه شی دی؟ جنت. رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث مبارک کې فرمایلی: من كن له 3 بنات يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن وجبت له الجنة البتة. قيل يا رسول الله فإن كانت 2؟ قال وإن كانت 2؟ قال فرأى بعض القوم أن لو قالوا له 1 لقال 1. ژباړه: څوک چې 3 لوڼې ولري او د دوی ښه پالنه او ساتنه وکړي، مهرباني پرې وکړي او نفقه پرې وکړي یا یې کفالت وکړي، د ده لپاره جنت واجب شو له شک پرته. چا ترې پوښتنه وکړه چې د الله رسوله که 2 وي هم دغه شان؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هو، که 2 وي هم دغه شان. ځینو وویل که 1 وي هم دومره اجر لري؟ ځواب ورکړل شو چې هو، یعنی که چاته الله پاک 1 یا 2 یا 3 لوڼې ورکړي وي او دوی یې ښه پالنه وکړي، د داسې مور او پلار بدله له شک پرته جنت دی. نو د هغه چا په اړه مو څه ګمان دی چې الله پاک تر دې هم ډېرې لورګانې ورکړي وي؟ که تاسې ته الله پاک دا نعمتونه درکړي وي چې څومره ډېر وي، همدا اوس ووایئ الحمدلله. ځکه حدیث مبارک کې مو واورېدل چې که مسلمان مور او پلار ته الله پاک لوڼې ورکړي وي او هغوی ښه پالنه او تربیه وکړي تر دې چې لویانې شي، ټول حقونه ورکړي، زده کړې پرې وکړي، په دین یې پوه کړي، ادب ور وښایي، د داسې والدینو لپاره جنت واجب او حتمی دی او په دې کې شک نشته انشاءالله. له دې حدیث مبارک څخه ښکاري چې د زامنو تر روزلو د لوڼو روزل ډېر اجر لري، ځکه په حدیث کې یوازې لورګانې یادې شوي نه زامن. الله پاک د لوڼو د ساتلو او روزلو لپاره څومره لویه بدله ټاکلې، جنت. که ته یوازې لوڼې لرې، د زړه ډاډه کولو لپاره تر دې بل قوي دلیل شته؟ ته باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند ډاډ درکړي چې الله پاک ترې ټول زامن اخیستي وو او یوازې لورګانې ژوندۍ پاتې وي او څومره پرې ګرانې وي. 52 نصیحت: پر حیواناتو ترحم. موږ او تاسې ته سپی په ټولو حیواناتو کې بد ښکاري، خو زموږ سپېڅلی دین په ټولو حیواناتو د مهربانۍ سپارښتنه کوي او د دې کار لپاره الله پاک لوی اجر ټاکلی. هغه کیسه مو په حدیث کې اورېدلې چې یو انسان د سپي په خاطر باندې جنت ته لاړ. که مو نه وي په دې حدیث کې درته بیانوم. د صحیح بخاري په یو حدیث کې ابو هریره رضی الله عنه له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی چې هغه مبارک فرمایلی دی: بین رجل یمشي فاشتد علیه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش
فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. ژباړه: یو کس روانو تنده پرې زوروره شوه. یو څا تښکته شو او اوبه یې ترې وڅښلې. کله چې راووت یو سپی یې ولید چې تندې اخیستی او ژبه یې وتلې او په ځمکه پزه موښي. سړي د ځان سره وویل په دې سپي هم هغه حالت راغلی چې په ما راغلی و، یعنې تږی شوی دی. خپل بوټ یې په خوله کې ونیو او څا ته ښکته شو. په لاسونو یې اوبه ور واچولې او سپي ته یې اوبه راوړې او سپي ته یې ورکړې. الله پاک له دغه کس مننه وکړه او هغه ته یې ټول ګناهونه وبخل او د بخاري په یوه روایت کې راځي چې جنت ته یې داخل کړ. سبحان الله، په دومره کوچني کار جنت ګټل. دا ځکه چې الله پاک تر انسان ډیر مهربان دی. کله چې یو بنده د الله پاک په مخلوق زړه دردوي او مرسته ورسره کوي، الله پاک تر هر چا مهربان دی. له دې حدیث مبارک موږ ته دا درس دی چې باید مهربان زړه ولرو که غواړو چې الله پاک په موږ مهربان اوسي. انسان خو پرېږده، ان په حیوان هم باید رحم وکړو تر څو د ټول مخلوق خالق په موږ رحم وکړي. په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. ژباړه: په رحم کوونکو انسانانو الله پاک رحم کوي. په ځمکه کې په مخلوق مهربانه اوسئ، په تاسې به هغه څوک مهرباني وکړي چې په اسمان کې دی.